له ایران سره د افغان واکمنۍ د یوې مهمې هوکړې لاسلیک کېدل. د افغان واکمنۍ لخوا په هیواد کې د ګڼو پروژو پیلېدل. له افغانستان سره د هندوستان د سترې مرستې کابل ته رسېدل. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هندوستان د مرستې او د افغان واکمنۍ د پروژو په اړه خبر لرو، خو پیل د ایران او افغانستان ترمنځ پر هوکړې کوو. افغان او ایرانی خصوصي سکتورونو په روغتیايي برخو کې هوکړې وکړې. د دې هوکړې له مخې ایران به د افغانستان د درملو د اړتیاو په پوره کولو، تخنیکي تجربو په شریکولو، د ناروغیو په تشخیص او د طبي وسایلو په برابرولو کې له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان واکمنۍ د سر وزیر د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د سې شنبې پر ورځ د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د څه باندې 1 میلیارد 538 میلیونه افغانیو په ارزښت 11 پروژې منظور شوې. په منظور شوو پروژو کې د غور د هوایي ډګر د ځغاستلیکې جوړول، د بغلان د دهنغوري ولسوالۍ د څه باندې 19 کیلومتره سړک جوړول، د پکتیکا د زرګرانو او ګردیز ښار سړک جوړول او دغه راز د کابل د باریکاب د 220 کیلو ولټه سب سټیشن د سروي ډیزاین او ټیسټ د ورکړې قراردادونه هم شامل دي. د هند لخوا مرسته شوي 20 امبولانسونه افغانستان ته رسیدلي دي. دا امبولانسونه د ایران له لارې نیمروز ته رسیدلي او د دغه ولایت سیمه ایزو چارواکو ته سپارل شوي دي. هندي چارواکو دا مرسته د افغان ولس د ملاتړ او د بشري مرستو د دوام څرګندونه بللي او ویلي دي چې دا د هند له لوري د افغانستان د خلکو د اوږدمهاله ملاتړ تسلسل دی. درنو لیدونکو، د ملتیا مو مننه.